د طالبانو پخوانی سفیر ملا عبدالسلام ضعیف ولي یو طالب ډبولی و او بیا نورو طالبانو د هغه سره څه وکړل. ولې ویډیو تر اخره وګورئ او د ویډیو آخر کې مو را سره خپل نظر هم شریک کړئ. د طالبانو پخوانی جاهدي مشر او په پاکستان کې د طالبانو د پخوانی حکومت سفیر ملا عبدالسلام ضعیف په ټویټر کې د خپلو یاداښتونو د لیکلو لړۍ پیل کړې. ملا ضعیف په ټویټر کې لیکلي چې یو ورځ د یعقوب څلورلارې مسجد کې د جمعې لمانځه ادا کولو په اراده روان شوم چې په لاره کې د امیر بالمعروف یو طالب ملا تېرېدونکی چې چادري کې یوه ښځه په لښته ووهله او د یوې چړۍ پښو ته وغورځېده چې حواسو مې ورته کار پرېښود او پرې راباندې مې کړل. ملا عبدالسلام ضعیف زیاته کړې چې یو وخت پوه شوم چې ملا مې د ناولو اوبو په لښتي کې راچپه کړی دی او مردارې خټې هم تېرې شوې وي. نوموړي زیاتوي چې وروسته د طالبانو د امیر بالمعروف وزارت د پوښتنو لپاره وغوښتم چې ولې دې زموږ ملا وهلی دی. وایي د پیښې وضاحت مې ورکړ او بیرته یې رخصت کړم. ملا عبدالسلام ضعیف د خپل ټویټر یاداښتونه په لړۍ کې د طالبانو د پخواني حکومت پر مهال د ځینو پیښو لیکل پیل کړي چې دا هم له یوه له هماغو پیښو ده.